د 2018 زیږدیز کال 19 کلنو نړیوال جام په اړه بشپړ معلومات او پکې افغان لوبډله په کابل کې د 19 کلنو کرکټ نړیوال جام لپاره جوړه شوی کیمپ چې لاس ورځې وړاندې پیل شوی او پای ته ورسید. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک یاران ته وویل چې د دې تمریناتو اصلي موخه په ذهني توګه د لوبغاړو پیاوړي کول وو. دا تمرینات د 19 کلنو کم عمره لوبډلې د روزونکي دولت احمدزي تر مشرتوب لاندې ترسره شوه چې سید رحمان احمدزي او عبدالمنان مسعود هم ورسره د روزنې په بیلابیلو برخو کې مرسته کوله. دا تمریناتي کیمپ د ډسمبر په 19مه نیټه پیل شوی و چې نن شنبه پای ته ورسید. د افغانستان کرکټ بورډ لا وړاندې د 15 کسیز سکواډ د 15 احتیاطي لوبغاړو په ګډون اعلان کړی. په دې سکواډ کې چې فرحان زاخیل لوبډل مشري کوي، صدیق قاتل، رحمان الله زدران، ابراهیم زدران، اسحاق محمدی، نور احمد، شفیق الله غفری، جمشید میراخیل، عبدالرحمن عبید تڼیوال، عبدالحق عمران، زهیت زمانخیل، آصف موسزای او عبید محمدی شامل دي. همدارنګه سمیع الله سلارزای، مجید عالم، عارف خان، اسلام ززای او احسان مندوزای هغه لوبغاړي دي چې د ریزرو لوبغاړو په حیث اخیستل شوي. فرید هوتک وایي د 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله د روانې اونۍ په پای کې د سویلي افریقا ته سفر کوي چې هلته به هم یو لړ تمریناتي لوبې هم ترسره کړي. د 2018 زیږدیز کال 19 کلنو نړیوال جام په سویلي افریقا کې ترسره کیږي چې د جنوري په 15مه نیټه به د کوربا سویلي افریقا او افغانستان ترمنځ په لوبه پیل شي. افغانستان دویمه لوبه د جنوري په 22مه نیټه د عربي اماراتو، دریمه لوبه د جنوري په 23مه د سویلي افریقا سره کوي چې د جنوري په 20مه د کوالیفای لوبډلې سره مخ کیږي. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې په 4 ګروپونو کې لوبېږي.